بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه زبیر ریاض یم د مدینې منورې نه. په دې ویډیو کې تاسو ته د مصر د پخواني ښار هغه منظرې او هغه تاریخي ځایونه ننداره کوو چې په هغې کې به د پخوانیو فرعونیانو او د پخوانیو قبیلو کوم استوګنځی چې دی، خصوصا هغه ځای چې په هغې کې یوسف علیه السلام خپله ځواني او زندان تیر کړی دی، نو هغه هر څه به تاسو ته په دې ویډیو کې انشاءالله وښایو. دلته یو څه عرصه مخکې تقریبا 4 کیلومتره سورنګ د ځمکې لاندې کشف شوی دی چې ویل کېږي همدغې ځای کې یوسف علیه السلام زندان هم و، په همدې ځای کې قید او بند هم تیر کړی دی. نو راځئ چې ګورو د دغې لارې نه به دننه کېږو او په دې ځای کې به مخکې هغه څه ته رسېږو چې هلته د یوسف علیه السلام زندان دی. دلته ګورو دغه 2 طرفه ځایونه چې دي دا د پخوانیو بادشاهانو یا فرعونیانو د ګارډ لپاره مختص شوي وو. دلته به ګارډان ولاړ وو، محافظین به ولاړ وو. دا مخامخ چې خلک راځي دا لاره ده د دخول، د حرم ته د دخول لاره ده، او په دې دیوالونو دواړو کې شیشه لګېدلې وه چې دواړه طرفه خلکو ته په دې دیوالونو کې خپل ځان ښکارېده. نو دا هغه لاره وه چې په دې باندې به د وخت فرعون یا پاچا خپل حرم ته راننوته. مخکې زه ګورو چې مخکې څه دي. دا هغه صحن او هغه ځای دی چې دلته به پخواني پادشاهانو یا ملکانو یا فرعونیانو وخت تېرولو. دغه کمې د غونډۍ په شکل باندې چې ښکاري دا هغه ځایونه دي چې په دې کې به د پادشاهانو لپاره ځای جوړ شوی و. همدارنګه په دې ځایونو کې د ځمکې لاندې زندان جوړ شوی چې دغه لاره ورغلې ده، او ویل کېږي چې دغه زندان او جیل چې و په همدې کې یوسف علیه السلام خپل قید وخت تیر کړی و. دغه لاندې تاسو ته معلومیږي چې څومره لاندې زینې کوزې شوي دي چې دې ځای ته ورتلل ممنوع هم دي، خو موږ کوشش کړی چې دې ځای ته لاندې ورشو او تاسو ته وښایو چې یوسف علیه السلام په څه رقم د ځای کې خپل وخت د ځوانۍ او د زندان تیر کړی دی او څومره صبر الله تعالی ورکړی و. دلته هغه پخوانۍ قبیلې اوسېدلې، د هرې قبیلې خپل خپل ځای و، نو په دې ځای کې به یې ژوند کولو. هغه قبیلې چې مربوط دي فرعونانو یا ملکانو یا د پادشاهانو پورې وي، هغوی به دلته استوګن وو. सबसे बड़ा जो है पूरी दुनिया में, उसके बाप ने ये वाला हरम बनाया था सनेफरो ने. यहाँ पे ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे دا غونډۍ چې ښکاري دا غونډۍ نه دي، د دې غونډۍ لاندې یو لویه آبادي شوې ده، بلکې د اوسېدلو یو عجیبه او نااشنا سیستم جوړ شوی. لیکن आप देखें किस तरह अभी आसार की जब खुदाई होती है तो नीचे से ये मिल रहे हैं, मतलब ज़माने के अरसे के बाद 4000 साल 5000 साल के बाद दूर से देखेंगे आप कहेंगे मट्टी का टीला है, तो इसमें जो है हमने دا غونډۍ د وخت په تېرېدلو سره داسې ښکاري چې دلته هېڅ هم نشته، خو دې ته لارې ورغلي دي او د دې په منځ کې په عجیب سیستم باندې ځایونه جوړ شوي. دا لاندې هغه زندان ته لاره ورغلي چې یوسف علیه السلام ورغلی او په دې کې زندان تیر کړی. اوس ورځو او لاندې ګورو چې دغه زندان په کوم شکل باندې جوړ شوی. دغه زینې چې ورکوزې شوي دا په وروسته وخت کې دا زینې ورکوزې شوي. هغه د یوسف علیه السلام د عصر په وخت کې دا زینې نه وي، نو په یو بله طریقه به دوی لاندې ښکته کېدل. مزید جو ہے हम नीचे चल रहे हैं, इस तरफ आप देखते जाएं. सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, बड़ा ही जो है ताज्जुब है. ये देखिए आप मजीद जो है हम नीचे चल रहे हैं. دا لاره نور هم لاندې ښکته شوې ده. دغه د زندان شکل دی. تاسې ګورئ چې په دې ځایونو کې به پخوا بندیان ساتل کېده. په همدې ځای کې یوسف علیه السلام هم خپلې سختې ورځې او د صبر ورځې تېرې کړي دي چې بیا د همدې ځای نه د مصر پاچا او د مصر
ملک هم مقرر شو. क्योंकि अभी तक यहाँ पे अंदर आप देख रहे हैं काम हो रहा है तो इसलिए मना है अंदर जाना. दरवाज़ा बंद था, हमने वैसे खोल लिया. चलें बाई चांस. دا د زندان دروازه ده. जेल हुआ करती थी. دننه फिक्स जेल कहाँ قید دی او په دې کې به پخوا د ځمکې لاندې ډېر ژور او په دې ځایونو کې به دغه بندیان ساتل کېدل. د هغې عصر مطابق دغسې آبادي کول دا یوه نااشنا او حیران کن خبره ده چې په اوس عصر کې څوک نشي کولی چې دغسې مضبوطې آبادۍ جوړې کړي او داسې مضبوط ځایونه جوړ کړي. यहाँ पे किस तरह ये सारा बना हुआ है, ये देखें आप इस तरफ एक बहुत ही काबिल ताज्जुब. मैं ये دا نور هم لاندې ښکته کېږو. इतनी तकलीफ क्यों बर्दाश्त की. تاسې وینئ چې نورې هم لاندې زینې یا پوړۍ ښکته شوي دي. دغه په دې منځ کې چې معلومیږي دا یو قبر دی. په دې ځای کې د زندانونو سره هدیره هم شته دی، مقبره هم شته چې په دې ځای کې بعضې مړي ښخ شوي دي یا د هغې وخت د پادشاهانو مړي په دې ځای کې ښخېدل. دا چې تاسو ته ښکاري دا قبر دی. इतना ऊंचा है, अल्लाह अकबर भाई, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है. अब यहाँ से जो रास्ता دا ځینې لاندې راښکته شوي او دا په هر پوړ کې یوه دروازه ورشوې ده چې د دې دروازې تر شا به دننه د هغې عصر مطابق بندیان ساتل کېدل په دې ځای کې. دا تاسې کتلی شئ چې دا د زندان دروازه ده. यार किस किस्म के लोग थे. तो यहाँ पे जो है कुछ जगहों पे इन्होंने मुर्दे दफन किए हुए थे, कुछ जगहों पे जो है कैदियों को कैद किया हुआ था, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे हैं. ठीक है, ویل کېږي چې دغه سورنګ یا دغه ځایونه د په دې لنډ عصر کې کشف شوي دي. تقریبا د ځمکې لاندې دا 4 کیلومتره سورنګ دی. دا زینې پکې راښکته شوي دي او په مختلف قسمه کوټې او ځایونه پکې جوړ شوي. ډېر عجیب. دا د هغې عصر سره احتیاطاً دغه ځایونه یو بل سره وصل شوي چې د دې له ویرې چې دا ځایونه راخطا نه شي هلن کې. دا ډېر مضبوط ځایونه دي خو بیا هم احتیاطاً دغه جین ورکول شوی دی. उस ज़माने में पता नहीं कैदियों को कैसे जो है ऊपर से ऐसे फेंका करते थे. अल्लाह आलम. ये भाई सारे دا هم بله دروازه هغه د زندان ده چې په دې ځینو کې لاره پاس ختلې ده. ډېر عجیب او ډېر نااشنا زندان چې په اوس عصر کې سړی حیران پاتې شي او د یوسف علیه السلام صبر ته او حوصلې ته سړی ګوته په غاښ شي چې په دې ځای کې بې ګناه خپله د زندان سزا تېروله او په ډېر صبر او حوصلې سره. دا زموږ ورور احمد دی چې موږ سره دلته راغلی او دغه لارښوونې راته کوي. دا هم له دې نه اخوا ته ځای کې شاته یو بل هم دغسې سورنګ شته دی چې هلته هم همدې ته ورته ځایونه دي. موږ کوشش کوو چې هغې ځای ته هم لاړ شو او تاسو ته یې وښیو. دا بل حرم دی چې دلته هم ودانۍ جوړې شوي دي. دا قبیلې چې تر بادشاهانو پورې منسوب وي هغه قبیلې به په دې ځایونو کې میشتې وي او دلته اوسېدلې. इस वक्त जो है हम ज़ुसर का जो पिरामिड है उसके नीचे जा रहे हैं. आपको सारा ये माहौल दिखाने के लिए किस तरह دا هغه دوهم ځای دی چې موږ تاسو ته یوه شیبه مخکې اشاره وکړه. نو دا هم په نااشنا او حیران کن ډول باندې جوړ شوی. عجیبه پیلرې او ستنې په منځ کې لګېدلې دي او په عجیبه انداز باندې دا ځای جوړ شوی. دلته د اکسیجن او د رڼا ټول ترتیبونه ډېر په عجیبه انداز باندې شوي دي. تاسو کتلی شئ چې په اوس عصر کې دغسې جوړښت چې دی دا لرې خبره ده. دا لاندې قبر ښکاري. امکان لري د هغې وخت د کوم ملک یا بادشاه قبر وي.
نو په داسې ځایونو کې قبرونه جوړول او په دې ناشنا شکل باندې और ये जो है غرونه او غونډۍ تراشل माहौल देख सकते हैं। دا د حیرانتیا خبره ده. इजिप्ट जो है मैं कई मरतबा आया हूँ, यकीन करें कि मैं हर दफ़ा जो है تاسو ولیده چې एक ही जगह पे जाके ډېر خوندور او ډېر عجیبه مناظر مو په ویډیو کې ولیده. लेकिन په دې ځایونو کې د یوسف علیه السلام ځواني او قید تیر شوی हो चुके हैं। ये जो अजीम मेहमान देख के या چې क्या चीज़ होती है इन लोगों की। د یوسف علیه السلام د صبر اندازه موږ د دې ځای نه لګولی شو. دا ډېره ناشنا آبادي شوې. تاسې دې پیلري ته وګورئ، دې ستنو ته وګورئ، چت هم همدغه رقم. دا ځایونه تراشل شوي دي په هغې عصر کې چې دغسې پرمختللې ټکنالوژي هم نه وه. ډېر په عجیبه انداز نقاشي شوې ده، په عجیبه ځای کې قبر جوړ شوی. उस्ताद अहमद जो है 30 साल जो है यहाँ पे बदरशीन में ही نو دا هغه مناظر دي چې देखे इस शऊरक बाद में د سړي احساسات او جذبات راویښوي. या अखी که چیرې دغه ځای ته په واقعي ډول تاسې راشئ نو د دغه ځای نه به ډېر زیات متاثره شئ. नीचे जो है और रास्ता भी जा रहा है, वो देखें मजीद नीचे जा रहा है। په دې ځای کې یو بله لاره ښکاري، आपको वही नक्शा زینه ښکاري، همدارنګه دا तरह जो है अंडरग्राउंड بیرته د راختلو لاره ده او موږ यूसुफ अलैहिस्सलाम بیرته د دغې سورنګ یا د ځمکې د لاندې حصې نه लेकिन वहाँ पे जैसा कि بره راخیږو. बंद किया دا هغه مناظر و چې موږ ستاسو سره شریک کړه. लेकिन الله دې وکړي چې تاسې स्ट्रक्चर है یو تاریخي فن जो او عبرت ترې حاصل کړی وي. मैंने जिंदगी में इससे कमाल चीज़ कभी नहीं देखी जो आज मैं देख के आ रहा हूँ। दिस वाज माय लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो था ना, किसी चीज़ को देख के या सलाम दिल से बोलने का। दिस वाज बाकी था जब वहाँ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. के सामने जो है आसार की जो है खुदाई क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है आप लोग